بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. د کلاس 11 بایولوژي دا او نوې ټاپک دی جینیټیک کوډ او دویم نمبر چپټر دی. د دې نه چې مخکې څونه ټاپکونه شوي دي هغه ما اپلوډ کړي دي. نننی ټاپک چې دی نو دا دی جینیټیک کوډ. نو جینیټیک کوډ چې دی د جینیټیک دا ټکی چې دی دا د جین نه ہوتے دی او جین مونږ دې ته وایو چې د ډي ان اے یو وړوکی شان حصه یا د ډي ان اے کوم اکایي چې ده نو هغې ته مونږ جین وایو. هغه جین دا چل کوي چې هغه زمونږ د جسم هر خصوصیت چې دی هغه کنټرول کوي. خو په دې جین باندې له پاسه څه کوډز موجود دي. د هر یو کوډ خپل کاري لکه مونږ چې څنګه کوډ وایو نو دغه شان په دې ډي ان اے باندې له پاسه هم څه کوډ موجود دي نو هغې ته مونږ جینیټیک کوډ وایو. دې ټاپک له راځم چې بیا به تاسو چې دی پوه شئ. نو جینیټیک کوډ څه دی؟ A sequence of 3 consecutive bases along the DNA strand that serve as a code for specific amino acid. مونږ خبره کول په DNA چې دی نو هغه ډبل سټرینډ دی. یو مطلب یو لیفت سایډ ته یو چې دی رایټ سایډ ته او دا دواړه سټرینډ چې دي نو هغه د یو بل نه چې دی ټویسټ یعنې سراونډینګ د یو بل نه چې دی تاو شوي راتاو شوي نو دا دوه سټرینډ دي مطلب دوه سیډونه. نو په دې هر یو سیډ باندې کم نایټروجنس بیس چې زموږ سره یي نایټروجنس بیس چې دی هغه څلور دي. هغه زموږ سره اډینین دی، ګوانین دی، تایمین دی او یوریسیل دی زموږ سره. نو دا کم سټرینډ چې زموږ سره یي نو په دې باندې له پاسه دا نایټروجنس بیسز چې دي دا موجود دي او دا نایټروجنس بیسز دا چل کوي چې درې نایټروجنس بیسز چې دي هغه راغونډېږي لکه فرض کړئ اډینین ګوانین تایمین راغونډ شو یا یوریسیل اډینین ګوانین راغونډ شو. نو یاد ساتئ څلور نایټروجنس بیس دي. په دې څلور نایټروجنس بیس کې چې کله درې نایټروجنس بیس راغونډ شي نو هغې ته موږ جینیټیک کوډ وایو. او دا یو کوډ چې دی یا به د ډي ان اے کم رایټ طرف ته کم سټرینډ چې دی په هغې به موجود وي یا د ډي ان اے کم لیفټ سایډ ته کم سټرینډ چې دی نو دا به په هغې باندې چې دی موجود وي. او یو جینیټیک کوډ چې دی نو هغه یو خاص امینو اسید چې دی هغه جوړوي. 20 ټایپ اف امینو اسید چې دی زموږ سره جوړیږي او دغه امینو اسید چې دی نو دا د جینیټیک کوډ د لاسه چې دی جوړیږي. Now all genetic information is encoded in DNA molecule in the form of genes. So a gene is the unit of heredity in living organism. نو د یو انسان یا د یو لیوینګ ارګانیزم چې څونه جینیاتي معلومات دي نو هغه په ډي ان اے کې چې دی کوډ شوي او هغه کوډ چې زموږ سره دی نو هغه زموږ سره یو جین جوړوي. نو موږ ووایو جین چې دی دا د په لیوینګ ارګانیزم کې د توارث دپاره چې دی دا یو یونټ دی. A code specifies the way in which an amino acid is bonded in polypeptide chain or protein molecule. نو زموږ سره ډي ان اے سټرینډ دی په دې کې زموږ سره مختلف قسم چینز چې دي هغه زموږ سره جوړیږي لکه څنګه ما وویل چې د ډي ان اے یو یونټ چې دی نو هغې ته موږ جین وایو. دا ډېر شی جین چې دي نو هغه یو بل ته چې دی راغونډ شوي او د دوی په منځ کې چې دی یو بانډ دی او ډي ان اے کې زموږ سره پروټین هم موجود دي. نو په دې کې زموږ سره دغه پروټین او دغه جینس یو بل ته راغونډ شوي نو د دې په منځ کې پالیپپټاید چین چې دی نو هغه جوړیږي او دغه کوډ هم په دقسې کې چې دی موجود دی. نو یو کوم کوډ چې زموږ سره دی هغه یو امینو اسید چې دی نو هغه زموږ سره جوړوي. نو مطلب دا شو چې دغه کوډان چې دي نو دا چې یو بل ته اټیچ شوي نو دا د دغې پالیپپټاید چین په ذریعه باندې چې دی اټیچ شوي. نو د نایټروجنس بیسز آر اډینین ګوانین تایمین اینډ یوریسیل. نو د کمې نایټروجنس بیس د وجې نه چې دا جینیټیک کوډ جوړیږي نو هغه زموږ سره اډینین دی ګوانین دی تایمین دی او یوریسیل دی. نو دیر آر 64 کوډان. یاد ساتئ چې ټوټل کوډان چې زموږ سره دي جینیټیک کوډس چې زموږ سره دي ټوټل 64 دي. 61 اف دیم آر فنکشنل کوډان. په دې کې 61 کوډان زموږ سره داسې دي مطلب 61 جینیټیک کوډ زموږ سره داسې دي چې هغه فنکشنل یا خپل کار کوي while 3 are not sense کوډان او 3 کوډان پکې زموږ سره داسې دي چې هغه خپل کار نه کوي. 61 کوډان چې کوم کار کوي نو د هغې د وجې نه مختلف قسم امینو اسید او پروټین وغیره چې دی دا زموږ سره جوړیږي. اوس پراپرټیز اف جینیټیک کوډ. یو جینیټیک کوډ زموږ سره دی مطلب درې نایټروجنس بیس چې دي راغونډ شوي دي. نو اوس د دې کار څه دی؟ کمپوزډ اف 3 نایټروجنس ویسټ. نو اولنی خصوصیت د دې دا دی چې زموږ سره یو جینیټیک کوډ چې دی نو په هغې کې درې نایټروجنس بیس زموږ سره او کوډ از نان اوورلیپینګ. کوډ چې دی نان اوورلیپینګ دی مطلب دا دی چې دا اوورلیپینګ نه کوي یو بل سره مکس کېږي نو دا د یو بل نه چې دی جدا موجود دي او سپیسیفیک فار ون امینو اسید. او هر یو جینیټیک کوډ چې دی هغه صرف یو امینو اسید جوړوي. یونیورسلیټي مطلب چې څنګه جینیټیک کوډ چې دی لکه یو لیوینګ ارګانیزم کې چې دی هغه
یو امینو ایسډ جوړی نو که فرض کړه یو سړی پاکستان کې دغه جینیټیک کوډ چې د امینو ایسډ جوړی نو دغه امینو ایسډ چې دی په امریکا کې یو سړی دی نو د هغه جینیټیک کوډ هم دغه امینو ایسډ چې دی جوړی او کوډ از ډي جنریټ نو کوډ چې دی دا چې کله یو پیر ختم شي مطلب میوټیشن پروسس پکې راشي میوټیشن موږ دی بدلون وغیره دا پکې راځي نو دا دوباره چې دی بیا زموږ سره نه پیدا کېږي. اوس د ټیبل ته تاسو وګورئ د ګس سیټ ته ما لیکلی فرست لیټر د لپاسه د سیټ سیکنډ لیټر او بیا د خی سیټ تاسو وګورئ تھرډ لیټر نو دا 64 کوډان چې راوباسي نو تاسو په دې طریقه باندې راوباسي. فرست لیټر چې دی هغه زموږ سره یو سی ای جی دی سیکنډ لیټر چې دی هغه یو سی ای جی دی او د تھرډ لیټر تاسو وګورئ موږ څلور ځای لیکلی یو سی ای جی نو اولنی کوډ چې کله تاسو راوباسئ نو د فرست لیټر نه یو والی بیا د سیکنډ لیټر نه یو والی او بیا د تھرډ لیټر نه یو والی بیا چې دویمه کوډ ته راوباسئ نو اولنی فرست لیټر نه یو والی د سیکنډ لیټر نه چې دی بیا یو والی او د تھرډ لیټر نه چې دی سی والی نو چې بل کوډ جوړوئ نو اولنی فرست لیټر نه چې دی یو والی بیا د سیکنډ لیټر نه بیا یو والی او زموږ سره چې کوم تھرډ لیټر دی د هغې نه چې دی ای والی که څلورم کوډ جوړوئ نو فرست لیټر نه چې دی یو والی د سیکنډ لیټر نه هم یو والی او د تھرډ لیټر نه چې دی جی والی نو په دې پکچر کې تاسو څه کوئ دا ټول کوډان چې زموږ سره جوړیږي مکمل 64 کوډان نه هغه زموږ سره په دې طریقه باندې چې دی جوړیږي. نو دا و جنریټیک کوډ زه امید کوم اسانه څه به ستاسو په ذهن کې چې دی ناسي څه معلومات به ستاسو په ذهن کې راغلي خپل فیډبیک ماله ضرور راکړئ انشاءالله په دې پسې بیا بل لیکچر دی انشاءالله زه ډېر ژر اپلوډ کوم. تھینک یو ډېره مننه.